د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په اړه جالب معلومات. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو د کرکټ دربار یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. که زموږ یوټیوب چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د حمایت او تشویق لپاره یې د سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ د 2019 د یوې ورځنیو لوبو د نړیوال جام سیالۍ په انګلند او ویلز کې کیږي. په دغه نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون 10 لوبډلې له یو بل سره سیالۍ کوي چې د پنجشنبې په ورځ د مۍ په 13مه پیلیږي او د جولای په 14مه ختمیږي. نړیوال جام په هرو 4 کلونو کې یو ځل کیږي. د سږني جام ګټونکو ته 10 میلیونه ډالر جایزې په نظر کې نیول شوي دي. د نړیوال جام د اتلولۍ ګټونکي هیواد ته 4 میلیونه ډالر او دویم مقام ته 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د نیمه پایلوبې سیمی فاینل بایلونکي ته 80,000 ډالر ورکول کیږي او په ګروپي پړاو کې د هرې لوبې په ګټلو 40,000 ډالر ورکول کیږي. د نړیوال جام شورا په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې دا تر دې دمه په مالی لحاظ تر ټولو لوړې جایزې دي چې ګټونکو ته په پام کې نیول شوي دي. یو شمېر ډېر معتبرو نړیوال تجارتي شرکتونو د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو مالی ملاتړي دي چې د کرکټ نړیوالې شورا ته میلیونونه ډالر ورکوي او همدغه راز د دغه لوبو د خپراوي حق هم پر تلویزیونونو پلورل شوي دي. په ټول نړیوال جام کې به 48 سیالۍ کیږي. دا سیالۍ به په 10 ښارونو او 11 میدانونو کې کیږي. دا 11م ځل دی چې نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. استرالیا 15 ځلې، هند او ویسټ انډیز 2 ځلې، پاکستان او سریلانکا یو ځلې دا اتلولي ګټلې ده. استرالیا د دغه جام اوسنۍ اتله ده. د کرکټ نړیواله شورا وايي د دغو سیالیو لپاره یې سلګونه زره ټیکټونه چمتو کړي چې به د لوبې په ورځ په میدان کې او آنلاین پلورل کیږي. دا دویم ځل دی چې افغانستان د کرکټ د یوې ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې برخه اخلي. اوله لوبه یې د جون په لومړۍ نیټه له استرالیا سره ده. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.